سلامونه ملګرو په کې ډاټ کې تاسو ته خراغلاست وایم. په کې ډاټ کې نن موږ تاسو ته قسمه قسم صادرونه درخایو او د کې ډاټ په برانډ کې دا شامل دي. نو راځي چې په دغه صادرونو په وړۍ په دې مو پوهه کم. نو را سره اوسئ، دا ویډیو پورا وګورئ. دې صادر ته 57 وړۍ ویل کېږي او په یو بارډر کې دی او ډېر ښکلی بارډر لري. دغه شان دا تور صادر دی، په دې کې هم دغه یو بارډر وي. په دې کې کلر شته، دا 52 وړۍ ده، یعنی 52 او انتهایی ګرم ښکلی او پوس صادر دی. دغه شان ملګرو د 52 وړۍ دویمه حصہ یعنی میرون کلر، میرون رنگ تاسو ته مخامخ چې ښکاري دغه رنگ دی. دغه هم 52 وړۍ ده. دا به تاسو ته هم په کې ډاټ کې ملاویږي. دغه تور صادر دغه دویم ملګری دی. دغه 52 وړۍ صادر دریم ملګری یعنی بلو کلر، ډیر ښکلی، یو بارډر لري. دا یې دریم ملګری دی. ملګرو دغه ګری صادر دی، ډیر ښکلی دی. په دې کې د آخري بارډر یو هم سیوا دی او دې ته تربل بارډر ویل کېږي. تربل بارډر ګری کلر. دغه شان دا هم په 80 وړۍ کې جوړ شوی صادر دی. 80 وړۍ کې او سنگل بارډر دې ته ویل کېږي. یو پلن بارډر لري، ډیر ښکلی، هلکا او پوس ګرم صادر دی. دا را سره هم په تربل بارډر کې دی. تور رنگ دی او ډیر زیات یو ښکلی صادر دی. مونږ په برانډ کې په کې ډاټ بای کرن خان برانډ کې مونږ شامل کړی دی. د هغې خړ دغه هم یو ګری کلر خړ چې و، د هغې دغه هم تور ملګری دی. یو پکې بل هم دی مخکې راتلونکی دی چې را سره ووینئ. ښه ملګرو دغه پکې یو بل ډوب یعنی ډارک ګری کلر یو شړی قسم صادر دی چې ورته ویل کېږي جاپاني وول. دا د جاپانۍ په وړۍ کې جوړیږي. یو سنگل بارډر لري. دا هم ډیر ښکلی، ګرم او زمونږ د واورو او د یخ والي کم چې یخ علاقې دي د هغې دپاره انتهایی یو ښکلی صادر دی.
په جاپاني وول کې را سره یو دا ډیزاین هم دی. دا بلیک صادر دی تور او دغه یو بارډر لري. بارډر یې لږ پلن دی، ډېر ښکلی انتهایي او ګرم صادر دی. ملګرو دا را سره ډېر هلکا او ډېر زبردست وړی کې یو صادر جوړ دی. ډېر سپک دی، غالبا دغه 350-400 ګرام به وي او د نارینهو دپاره دي دا ټولې صادرې. دا ډېر ښکلی صادر دی. په دې کې یو کلر زموږ سره بل هم دی، چیان مې وړی دې ته ویلی کېږي. په دې کې را سره یو کلر بل هم دی، هغه درته هم درښایم، نو خامخا دغه ویډیو پوره ګورئ. دا پکې دغه چیان مې وړی بل ملګری دی. دا ډارک تور نه دی، دا ګری دی. ګری دا ډارک ګری دی، ډېر انتهایي خوبصورت او ښکلی صادر دی. دا هم دغه 350-400 ګرام کې دی. ډېر زیات ښکلی دی او ډېر په لږ ځي کې دی راځي. زما په خیال چې وړوکي بیگ کې هم راځي، په جیب کې هم راځي. دا هم زمونږ سره اویلیبل دي، شته را سره ښکلي صادرې دي، خو ډېرې لږې دي. نو تعدیب یې وکړئ چې څوک درنه مخکې نه شي. او په دې په بارډرونو کې قسمونه شته، بارډرونه چینج کېدی شي. نو بارډر لازمي نه دی، زموږ ځمکه پکار ده چې ځمکې خبره مې درته وکړه. نو را سره اوسئ، مخکې ښکلې ښکلې صادرې را روانې دي. دا هم په ګری کلر صادر کې دی، تربل بارډر دی چې وختي مې درته وښودل. هغه یو شان دی او دا بل شان دی. دا هم انتهایي ښکلی دی، ډېر زبردست دی. په دې کې زمونږ په هر صادر کې یا په هر برانډ کې چرته هم بوتان نشي کېدی، چرته هم داسې د ځناورو یا د مرغو تصویرونه نشي جوړېدی. دا صرف او صرف ګلکاري ده، ښکلي ګلونه ډیزاین دي چې مونږ ټولې استعمالولی شو. دا پکې زموږ سره تور منظوریا صادر دی. په دې کې سپین هم شته. په دې کې دا لاندې زونډي چې کوم وي دا بالونه، دې کې ساده هم راځي او دغه بالونه والا زونډي پکې هم راځي. په مارکیټ کې به تاسو دغه ډېر وینئ، خو د دې وړۍ د دې هر څه تقریبا مونږ مختلف جوړ کړي دي چې تاسو ته پیش کړي دي. وخت په وخت خلکو خوښ کړي دي او آرډرونه یې را کړي دي. را به شو د شړۍ خبرې لا. شړۍ خو به تاسو پیژنئ چې زمونږ د پښتنو مشران یې هم ډېر خوښوي، هلکان یې هم ډېر خوښوي، ځوانان یې هم ډېر خوښوي. دا پکې زمونږ سره د شړۍ یو ښکلی ډیزاین دی چې تاسو ته به ډېر زیات میلاویږي. دا زمونږ سره کافي دي او نور هم جوړیږي، آرډرونه هم ډېر راځي. په دې کې زمونږ سره دغه لاندې بالونه چې دي په دې کې ساده هم راتلی شي، صرف ساده زونډي به ورته وي. دا هم ډېر ښکلی صادر دی، لږ وزندار 800 ګرام پورې خواوشا به د دې وزن وي، خو ډېر زیات انتهایي ښکلی صادر دی. دا پکې هم په سپین کلر کې تربل بارډر والا صادر دی چې د دې مخکینی ملګري ما تاسو ته در وښودل. د دې په بارډرونو کې دغه نری نری کار شوی دی، ښکلي ګلکاري پکې شوی ده، ډیزاین دی. دا هم انتهایي ښکلی صادر دی، کلر یې هم ښکلی دی.
زمونږ د هر پراډکټ به ګارنټي او وارنټي دواړه به وي چې دې کې به نه خرابیت وي نه به د دې وړۍ کچې وي چې مونږ کومه وړۍ تاسو ته وویله هغه وړۍ به تاسو ته میلاویږي. دا د کې ډاټ بای کرن خان د برانډ اولنۍ حصې دي. دا ډیر زیات ښکلی څادر دی. دا په 48 وړۍ کې جوړیږي یعنی 48 وړۍ. دا هم ډیر زیات ښکلی څادر دی. په دې کې سپین هم شته، په دې کې ګری هم شته، په دې کې ډیرو بارډر والا هم شته. زمونږ د څادرې د وړۍ دا ټولې چې کوم دي دا به په ګرمو اوبو نه وینځئ او نه به په ماشین کې وینځئ. دا انتهایی ښکلی او واضحه وړۍ ده. دا په دغه 48 وړۍ کې یو بل ډیزاین دی. دا انتهایی په مشکل ترین په لاسو باندې د بارډر جوړیږي. په بارډرو کې د دې شین او دغه قسم بارډر جوړیږي. خو زمونږ کار زمونږ ټول نظر چې دی هغه په د څادر په ځمکه باندې وي. بارډر یې بدلېدی را بدلېدی شي. دا هم انتهایی ښکلی څادر دی او په 48 وړۍ کې دی. دا پکې یو بل ښکلی څادر دی چې ورته لمز یا لیمز ویلی کېږي. تاسو دغه وړۍ په ګوګل کې هم سرچ کولی شئ. دا هم ډیر زیات انتهایی ښکلی ګرم او زبردست څادر دی. خو دا موږ سره په سپین کلر کې موجود دی. نو راځئ چې اوس در باندې د بوټانو یو نظر سیل وکړم او کیدای شي تاسو پکې بوټان خوښ شي. دغه زمونږ د کې ډاټ بای کرن خان برانډ کې دغه بوټان راغلي دي چې په سوچه سرمنه کې جوړ دي او د دې یو کال وارنټي هم ده. دغه شان په دې کې نور رنگونه او نور ښکلي ډیزاینونه موجود دي چې درته ښایم او د 100 آرډرونه ورکړي دي، جوړېدو والي دي. انشاءالله ډیر زر به تاسو ته هغه معرفي کوم. دا پکې تور رنگ دی. دا انتهایی ښکلی دی.
دا پکې کیمل کلر ډیر زیات ښکلی بوټ دی. کیدای شي تاسو د ډاکټر کرن خان پخپو ځای په ځای په ویډیوګانو او تصویرانو کې لیدلی هم وي. دا هم ډیر زیات ښکلی دی او په اوریجنل سرمن کې جوړ دی او په اوریجنل لیدر پکې لږ لږ کار شوی دی. د دې هم 1 کال وارنټي ده. د دې اډرونه راغلي دي. دا به اوس مونږ پیک کوو او خپلو مینوالو ته به یې لیږو. تاسو هم تادي کوئ چې درنه څوک مخکې نه شي او د کې ډاټ بای کرن خان د برانډ حصه جوړ شئ او باور لرئ په مونږ باندې چې زمونږ یو پراډکټ به یا یو توکی به په هغې کې اخوا دېخوا نشي کېدی. دا به چې مونږ سوي هم به هغه شان تاسو ته ملاویږي.